قرآن کې الله رب العالمین وایي چې اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر. الله رب العالمین وایي چې انسان ته ما عمر نو درکړی چې تب کې ما راضي کی تب کې بندگی وکي. نو کې یو انساني او د جیل د وجه نه د الله رب العالمین بندگی پریخي چې الله ز جیل کیوما او زکه ما ستا بندگی نه کړي. یوسف علیه السلام به الله پیش کی چې دې جیلم تیر کړي د سره د دین الله رب العالمین د ځان راضي کړي دي چې را استاد بنه ختم شي ته وی چې را د دې جیل د وجه نه ما بندگی نه کړي. چې یو انسان وي چې الله زه بیمارم او د بیماری د وجه نه ما ستا بندگی نه کړي او زکه مې تنه راضي کړي او د عمر می عبس تیر کړي د زکه زه بیمارم. الله رب العالمین به ایوب علیه السلام پیش کی اتلس کاله بیمار خو لیکن سره د دین الله رب العالمین راضي کړي. که انسان باندې وږي چې الله زما خپل کور نو او د کړي په کور کې به وسیدلم او زکه مې ستا بندگی نه کړي. الله رب العالمین به عیسی علیه السلام پیش کی چې د عیسی علیه السلام خپل کور نو اکثر ژوندۍ د په دعوتونو په سفرونو کې تیر شوی ده. ډیر زاهد پیغمبر ودا. الله رب العالمین به عیسی علیه السلام پیش کی. عیسی علیه السلام برکه راغلی وای دی به بالغ سره نه یخدا امی شي به دا د کېده وای د بزان ته تیګو خخته سره یخدله. وای ورځ د شیطان ویلې چې عیسی ته وی چې راز دنیا نه اختیاروما تا چې د سره د خخته یخدا او ګټه دا هم دنیا ده دا وری استعماله. وای دا خخته مراوغه سره شیطان ته ورورتله چې دا اسلام مبارک شي خختم د سره نه قدمه به وای اسی ود کېده. نو هیڅ عبانه نشته په دنیا کې چې انسان به د قیامت پر الله ته وږي چې الله دا وجوا ما څنګه نیک عمل نه وکړم مریض ما بیمار ما او جیل کې ما کور مې نو. که یو انسان وي چې الله زړه ظالم بچا د لاندې ما څنګه مې ته نه راضي کړي. الله رب العالمین با اسیا بنت مزاحم دا پیش کې چې د فرعون په کور کې و د فرعون خزوه خو لیکن ایمان راوړل. دا یو قیمتي زنانه و. نبی صلی الله علیه وسلم وی کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم واسيا. وای د خلکو نه ډیر سړی د دې سړونو ډیر سړی کمال ته رسیدلی دي خو لیکن په زنانو کې کمال ته نه دي رسیدلی مگر مریم او اسیا دوی کمال ته رسیدلی دي. دا د فرعون په کور کې و دا فرعون شهید کړل دا اسیا د فرعون خزوه خو لیکن ایمان پکې و د ظالم بچا د لاندې و خو لیکن سره د دین الله رب العالمین د ځان راضي کړي. نو د قیامت پر ورځ انسان اس باندې نشي کولای هیڅ یو عذر نشي پیش کولای چې الله رب العالمین ته پیش کړي چې الله په دنیا کې دغه مسله وا ځکه ما ته نه راضي کړي ستا بندګي مې نه کړي وخت مې عبس تیر کړي دي نن موقع چانس دی دا عمر او ژوندۍ د عبادت باندې ډکول پکار دي په لهویات او عباسیاتو کې د دین دي تیرول پکار د عمر چې دا سرزر دي سرزر د دین پیدا والی په دې کې الله رب العالمین د ځان راضي کوي چې کله د قبرونو ته لاړو به د یوې سجدي ارمان کوو لیکن به الله رب العالمین مقدر راکړي تیار د سجدو مقدر د توبو مقدر د نیک عملونو مقدر د قران د یادولو مقدر. نن عمل شته حساب نشته سبا حساب د عمل نشته.